السلام علیکم. څنګه چل دی دوستانو؟ خیر دی؟ ټیک ټاک. زه یو ځل بیا رالم تاسو ته. ګرانو مینهوالو سلامونه، السلام علیکم. څنګه یې؟ خیر دی؟ خیریت دی؟ ټیک ټاک. څوک راځئ نه مینهوالو، ډیره مننه، ډیره مهرباني. او دلته کې به لږ کټ شم، دا ټوپۍ مې په کوم طرف په سر شو پته نه لګي. تاسو ښئ؟ ټیک ټاک، امن دی؟ بس یخني مې شوې وه، دا ټوپۍ مې په سر کړه. دوستانو په خپل پیج باندې بیا رالم او امید لرم چې تاسو به روغ وئ، جوړ وئ، ټیک ټاک وئ. الله مو آباد لره. او یو دوست پکې بل هم رالو، دا ټوپۍ مې اوس ډېره دغه شانته کېده، اوس پته نه وي دا اوس لرې څنګه کړم. په سر مې کړه خو اوس د لرې کېدو چل نه راځي چې په کومه طریقې لرې کړم. خو بهرحال دوستانو زما د دغه دا پکې څه رالو ښه چې څومره ملګري دي، څومره دوستان دي، راشي. ډېرې ورځې پس رالم، یو ځل بیا خبرې اترې به کوو. او مسټر شین کامیډي څنګه چې د چینل نوم و زما، هغه نوم درته بیا دغه کوم. زما د چینل نوم دی مسټر شین کامیډي. هغه وګورئ، په هغې تاسو ته ما خاکې جوړې کړي دي، ویې ګورئ. که خوند یې درکړو نو هم ټیک ده، که خوند یې در نه کړو نو انشاءالله نورې به هم جوړوم. او امید لرم چې ستاسو به خوښې شوي وي. په هغې کې بیا دغه نواز شریف والا چې زه سوال کوم چې الله ماله د نواز شریف عمر دولت راکړي، هغه د ډېرو دوستانو خوښه شوې ده. نو که خیر وي داسې نورې خاکې به جی دوستانو. هلو دوستان، هلو جی مینهوالو دوستانو سلامونه او ډېر ملګري پرې راللو. عمران خان ګوډ، بلال خان سلام، او بل دی طارق شاه خان، واوا عرب خان واوا ماشاءالله سلامونه، وعلیکم السلام. څنګه یې ورونو دوستانو؟ ښئ؟ ټیک ټاک. زما دا پیج لایک کړئ، دا شیر کړئ، او انشاءالله تعالی یو څو ورځې پس به درته بیا د خندانه ډک پروګرام راوړم. او ډیره مننه. که خیر دا بلال خان پکې راغللو او نور ډیر ملګري دي. دوستانو ټولو ته زما د طرف نه سلامونه دي. لږ زکام هم والی یم، خو اوس نوی ریکارډینګ درته کوم، په یوټیوب باندې به یې ګورئ مسټر شین کامیډي. نو انشاءالله تعالی زما چې څومره دوستان دي هغه به یې ګوري، هغه به یې شیر کوي خپلو ملګرو ته. نو ټیم به مو زیات نه اخلم، یو 2 ورځې پس به بیا راځم که خیري تاسو ته وملایو. او دا ټوپۍ ما نه په خطا کې په سر شو، څه چل نه راځي چې لرې څنګه کم خدای دې بیخو نه باسي. دا اوس وځي نه، دا مې څه ځان له کار وکړ، یو بټن مې وکتل هغه چې درز شو نو ټوپۍ په سر شو، اوس تې کوزېږي نه. دا څه په غم موړېدم. خو زه بهرحال بیا به په موبایل کې زه ګوتې نه وم. اوس دا دومره بدرنګه ټوپۍ راته په سر شوله چې اوس چل یې نه راځي چې لرې څنګه کم دی. مړه په والله که لرې کېږي. دا مې څه ځان ته کار وکتلو. خو دا هم خیر، خدای پاک داسې یو دغه وکړلو چې تاسو د خندا دپاره، ستاسو په مخونو د خندا دپاره، د راتلو دپاره، د خندا راتلو دپاره یو طریقه جوړه شوه که نه. او ډېر ملګري، ډېر دوستان رالو، نومونه ګورم. محمود عالم سلامونه، وعلیکم السلامونه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا بشیر الله لیکلی دي. واوا ایم ډي یونس افریدي سلام جی، وعلیکم السلام. یونس خان څنګه یې؟ خیر دی؟ ټیک ټاک. نیکه دی؟ ښه دی؟ نیا دی څنګه ده؟ ښه ده، سلامونه ورته وایه، هغه زما نیا نیکه دي. او نور ملګري هم را روان دي. او د پاسه نه پې پته نه د خزان څه پاڼې ماڼې را غورځېږي چې هر څه چل ښه ټیک شو. ډېره مننه ټولو ته زما د طرف نه یو 15,000 کیلومیټر. ښه نور دوستان هم پکې رالو.
خدا خو نورسید افریدي سلامونه وعلیکم السلامونه نورسید چې څومره مرګري دي هغوی ته سلامونه وایه او زما یوټیوب چینل یاد ساتي مسټر شین کامیډي دا په یوټیوب باندې ورکړي زما خاکې چې کومې جوړې شوي هغه به تاسو ته ضرور راځي نو انشاءالله تعالی دا به ضرور ګورئ او چې زما نور څومره ښه ټیک شو نو مینوالو دا په پیج باندې زه لږ لیټ راځم ځینې وخت کې داسې وشي چې ریکارډینګونه یې ډېر زیات نو د هغې په وجه باندې اوس په دې ټوپۍ کې زما ښه ګرمي شوې ده خو پته نه لګي دا څنګه لرې کېږي دا مات زما کار سو چې ما بټنې ته ګوتې وړلې خو زه بهرحال اوس په سر ده نو هسې نه چې اوس زه د لایو نه لرې شم او دا بیا هم په سر وي زما خیال یې نشته ښه دلته نشته ولته شته په پته نه پوهېږم نو مینوالو ډیره مننه وخت مو نه ضایع کوم او سبا نه بل سبا بیرته بیا راځم بغیر د دې ټوپۍ نه دا ټوپۍ به مې په سر نه وي که خیري ښه بس دی دا اوس په توکل په سر شوله او زما دا پیج لایک کړئ او زما یوټیوب چینل وګورئ په هغې باندې انشاءالله تعالی تاسو ته نوي پروګرامونه راځي چې کوم زاړه دي هغه هم وګورئ او سبسکرایب یې کوئ خامخه او الله مو آباد لره هر چرته چې خدای مو خوشحال او آباد ساته او دا نمونه ګورم بیا طارق خان دی سلام کال وکړه ټول ښه دي یونس افریدي وایي ټول دي او بشیر الله وایي وا نو وا اوس چې ټوپۍ مې د سر نه لرې کېږي نو زه څه چل وکړم دا اوس څه چل وکړم هغه بیا په سر شي بیا یې لرې کړم بیا په سر شي دا څه په غټ غم واوړېدم خو زه مینوالو خیر دی بله پیرې له به انشاءالله تعالی زه راځم خو یو غټ بالټی ګورم په سر یې کېدم ځکه چې زه وایم چې تاسو وخاندئ ګوره که چېرته بیا وخاندېدئ بغیر پیسو نه خو څوک نه خاندي که نه خو زه به کوشش کوم چې زه تاسو بغیر پیسو نه وخاندوم ښه دا نومونه بیا رالو که نه اوس دا نومونه ما نه ډېر لرې دي ښه محمد حذیفه دا خو زما ډېر زوړ یار دی که نه محمد حذیفه وایي څنګه یې ښه یم بلکل ټیک ښه بیا شازي خان وایي که نه سلام برادر وا سلام محمد حذیفه بیا وایي های حذیفه اوس بل چاته نمبر نه ورکوي ما ته پته ده بس همدی به لګیایي دا ډېر ښه کاري صاحب دی زما ډېر ښه ملګری دی بس ټولو ته زما د طرف نه سپیشل سلامونه الله مو آباد لره هر چېرته چې آباد اوسئ ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ او انشاءالله تعالی اوس خو بغیر ټیک ټاک شهنشاه راغلی یم که نه مخکې خو مې کله بریت و کله به مې یو شان کله بل شان خبرې کولې خو اوس ټیک ټاک راغلی یم او بل